چې پی ټی آی پی ټی ایم ټي ټي پی ټي ټي اے او ورسره محمود خان دا بیخي یو خلک دی او ما ته د څوک د پښتو چل نه ښیي زما ملګري به یو جرګې له څوک راغواړي او هغه سره به بیا دغه عمل کېږي او عمل به په ګدام کې ناستي نو دا ناممکنه ده زما دوه ملګري خو په دغه عمل لاړل ځان به پرې وژنم هغه ملګري برابر کوم لارې راغونډې کې زه ننم ټولو ته وایم چې د پښتنو لوی کور دا کور دی دا موږ ټول چې پکې ناست یو دا چا نه دی جوړ دا فیض حمید نه دی جوړ کړی دی له فیض حمید کنټینر نه دی ورکړی دی له فیض حمید تیارې بکسې نه دی وړی وزیرستان ته چې والا کامیابې کا دا قام جوړ کړی او دا د نن نسل کاله مخکې جوړ دی زه نن هم ټولو پښتنو ته وایم چې ګمراه یې ټیک ته ګمراه یې خو تمه ما نه مه کوئ چې زه به ستاسو جنګ کوم زه ستاسو جنګ هرګز نه کوم زه به د خپلو وروڼو جنګ کوم او که نه راځئ زما دعوت زما د دې ټولې کورنۍ دعوت قبول کړه دا چې دلته ناست یو چې د دې کنځلو نه کار نه کېږي په پړستنو کې انقلاب نه راځي په کنځلو چا ملک نه دی فتح کړی په نظریې په سوچ او په ثابت قدمۍ دا کېږي راځئ زمونږ د کور ور هر پښتون ته کولو دی راځئ دې کور ته چې په شریکه د پښتنو دا جنګ وکړو او مخ په وړاندې بوځو بجای د دې نه چې خبرې د اتفاق کوئ خبرې د اتفاق کوئ او زما په سوچ په دې قام کې ټولو نه لوی په اتفاقي جوړولو والا هم تاسو یې ګرانو وروڼو وخت راغلی دی چې زما ملګري دې ثابت قدمي وکړي یو ځای دی یو کور دی یو پارټي ده یو نظریه ده او د هغې دفاع ده ګناه نن زما دا خبره د ډسپلن یو حکم وګرځوی که د دې نه پس د عوامي نشل پارټۍ عام خاص هر یو غړی په دغه نورو پلیټفارمونو کې ولیدلی شو یا په دغه نورو پلیټفارمونو په دفاع ولیدلی شو نو ستاسو لارې کولو دي ستاسو لارې کولو دي بلکل پښتو متل دی په زوره کلي نه کېږي ستاسو لارې کولو دي خو د عوامي نشل پارټۍ لاره به په تاسو بندېږي عوامي نشل پارټۍ کې هغه سړی به وي چې دی به ایوری آډز د خپلې پارټۍ دفاع کوي د خپل کور دفاع به کوي د خپلې نظریې دفاع به کوي د خپل پلار نه دفاع زه ګرانو وروڼو ډېر مشکور یم ستاسو او د اصغر خان ډېر مشکور یم چې بار بار دا موقع جوړوي او ماله دا موقع راکوي چې زه دې راشم او د خپلو هغه مشرانو چې په دې بلوچستان په سیمه د دنیا خوارۍ او جندونه تیر کړي دي او دغه د شمار څو کورنۍ دي چې د هغې خدمات پراته دي ورسره د ډېرو ملګرو او زه دا وضاحت هم کول غواړم نن کو د کیمرې په مخ موضوع کینی چې زما د دې ملګرو خواهش او محنت د ګراونډ او دی ګراونډ کې غټه جلسه کول غوښتل خو چې کوم حالات دي او هغه حالات تاسو ټولو ته مخامخ دي نو بیا موږ دا مشوره وکړه چې داسې حالات نه دي چې خدای مکه
موږ د یا مرګري رزق کې واچو یا د ځان رزق کې واچو. لہذا د یاداشت لپاره موږ دا پروګرام غني دې ټایم دا ټول گوادي دې ټایم موږ نه پرېښودو، خو موږ ورته چې دا خو کېدی نه شي، دا خو به کوو او په بند ځای کې کوو، خپل احتیاط به کوو، خو دا خو کېدی نه شي چې نه به یې کوو. نو زه شکریا ادا کوم د خپل تنظیم، د خپلو ذمهوارو ملګرو. دی حقیقت دا ده چې خواري د ګراونډ کړې وه، خو بیا د مجبورۍ نه دا پروګرام جوړ شو او انشاءالله په جنورۍ کې به بیا راځم، د باباګانو کلیزه به کوو، فیصله به دی کوي. 2 ځایونه ورله موږ ورکوو چې په دې 2 ځایونو کې په هر ځای فیصله راله، هغه د پارټۍ د مشرانو مرضي ده. یا به کلیزه انشاءالله په جنورۍ کې په حب کې کېږي، حب کې، او یا به په قلعه عبدالله کې کېږي. نو اوس دا ملګري دی بیا خپله مشورو کې جنورۍ کې به راځو. ګران وروڼو، د خپل وس مطابق د خپل قام، د خپلو بچو، د خپل نظریې او د خپلو مشرانو هر څه به مخ پر وړاندې بوځو. زه کو هر څونه ډاډه یم، د پښتو متل دی وی اس چې دانګي نو د موږي په زور دانګي. نو زه چې دغلته د سلو کې ولاړ یم او هغه ښکرو والا ته په مخ خبره کوم، ما کې څه نشته، دا زما دا موږی دی کم چې زما ډاټ دی او د دې ډاټ په سر زه لګیا یم. دانګ TTP TTA دا ترمې چې دا ټول یو خلق دی، ما ته به په دې کنزل کېدل. نن الحمدلله د پاکستان په ګوټ ګوټ کې هر چا ته دا ثابته شوه